دلته یو پیر صاحب دی الکه تا خلق وی دا دیوبندیان چې دی پیران نه مني خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دی چې څومره پیر پرست دي دومره د ځمکې په سر نور څوکاډو شته تاسو وګورئ علماء دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوئی د مولانا قاسم نانوتوی د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی و تبارک مولانا اشرف علی تھانوی مفتی کفایت الله مولانا شبیر احمد عثمانی د دې لوی علماء مریدان دي مولانا حسین احمد مدنی زه په خپل مرید ما ته بیعت کړي تاسو خیال راځي علماء دیوبند په خپل پیران اولیاء دي شاگردان ټول مریدان دي دا علماء ټول داغه بزرگانو مریدان دي خواږي خدا سي ندي کراچۍ کې یو ناس ته مریدان ورسره ناس دي مریدان وی کیا ہوا حضرت بات کہنے کی نہیں وہی نہیں حضرت کہہ دے نہیں کیا کہ مریدان نورم راتی شکا دا خیالی کی دا سے دا تو تاگر کو غندے ٹوپائم پا سرکڑی سپینی کیا ہوا حضرت نہیں بات کہنی کہہ دوں وہی حضرت کہہ دینا کہہ دوں کہ کہہ دیں وہی چھے میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور اکشوے ہو دا سی چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیر زرع کرتے راغلے سلیر زرع کرتے زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته خدای را لېږلو حضرت علی ته خو تیروته رسول الله ته ورغی تاسو وګورئ یو پوسټمین د ډاکخانې چې یو غلط خط یو ځای کې واچي دویم ځلې واچي په درېیمه ورځ څه انتباه خوا ورته وشي نښه صحیح کی بیا خط نه غلطي د خدای چیټی رسان سلویری زره کرته غلطه دو خدای ته پته نه لګیږي تاسو خیال نو بزرگان منل اولیاء الله چې څوک نه مني خواږي خدای هم نه مني دې خبره پوهیږي څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني نو اولیاء مونږ منو روټي خلاص نه منو دانا منو چراغے حضرت کہیے کام کیا ہے وہی جی بس اللہ کے لیے وہی اللہ کو چھوڑو مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو اللہ کا اس میں کیا کام ہے اس فی الحال جو اندی دی اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دی اور بیاتو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تو سوا ہے کہ دا پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بیزتی وکي دا به پیغمبرم برداشت کی ځکه د پیغمبر غرض پیژند پکار دی غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږلی دی د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه د پیغمبر دنیا ته دراتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای او پیژنه چې خدای ته تاسو پوه شئ په خبره نو زما عزیزانو هسې هغه دمکړي مرزان ناست دي خدای راستي که په خبره هم پوهېږي ګنې هسې د دیوال ته سورنی غږول دي پیغمبر غرض پیجنده پکار عزیزانو اول با پیغمبر پیجنه داغه شان با پیجنه بیا با خدای پیجنه د خدای صفات با پیجنه
داغه ذات به پیژنې. تاسو ګورئ چې مالا د کابلای لار نه معلومه، تاسو خوده شو نه تاسو ټول وایي د کابلای لار مانه یو سړی تاسو کو چې کابلای ته کومه لار ته نه ده، اوس ماته د کابلای لار نه معلومه نو تاسو خوده شو. نوخار ته کومه لار ته نه ده، اوس ماته د نوخار لار نه معلومه تاسو خوده شو. تا ته بز هغه لار خیم چې هغه لار اول ما په خپل پیژندلی، نو چې کومه لار ما نه پیژندلی زه به تا ته څه وخیم. په علم رسول پیژندیش، بیا په علم خدای پیژندیش. چې علم نه هغه خلق رسول نه پیژني، چې رسول نه پیژني هغه خدای نه پیژني. نو چې چا خدای او رسول نه پیژندل بزرګ جوړېږي شي. یو سړی چې په خپل یو لار معلومه نه، خدای په خپل نه دی پیژندل نو تا ته به څه وخی، پیغمبر په خپل نه دی پیژندل نو تا ته به څه وخی. تاسو خیال راغی عرض داو چې اول شی هغه علم نو هیڅ نشته. او اصل علم قرآن او حدیث، اصل علم فقه حنفی ده. بس بیا تمام فقهت دا حسر ده په امام ابو حنیفه. عزیزان نن چغې مغې ډېرې دي، شور ډېر ده. خدا یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و تبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنگوئی کړو. کوم بصیرت چې په قرآن او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ورکړو، دا بصیرت په نور ائمه کې نو. نور ټول ډېر لوی خلقو، لیکن کوم بصیرت دیخوا وګورئ زما د لاس ته دا څلور سړي دي، د امام ابو حنیفه دی بصیرت ته ګوره. چپ شئ که نه کینې ولاړ اوسه، خدای دې ستړی لاره چې نه کینې نه کینې خدا دی له ګړنګ ګوره. دیخوا وګورئ، دیخوا ما ته ګورئ. دا څلور سړي ناست دي. مار راغی په دې سړي وروختو، د ځان نه وغورځولو په دې دویم وروختو، د چې ځان نه وغورځولو په دې دریم، د دریم چې ځان نه وغورځولو په دې څلورم وروختو. دا څلورم یې اوچی چلو مړ شو. ٹھیک شو. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي کیس هغه ته پیش چې جی دا سړیو په دې ړومبي سړي مار د ځان نه وغورځولو په دویم ځان نه وغورځولو په دریم ځان نه وغورځولو په څلورم یې اوچی چلو. ابن ابي ليلى وی چې دا ړومبی سړی چې د ځان نه په دې دویم ورغورځولی دی، ابتدا د کړې ده دا د مار د چیچلو دیت او سزا به دې سړي ته ملوي. دا فیصله وکړه د بادشاہ قاضیو نه. د بادشاہ قاضیان چې خو هغه اوس چیټۍ راغلي دي جوماتونو ته، دا مولیانې داسې در په در ګرځئ، چاته وایي دا راته ډکه که که نه، دا راته ډکه که که نه، دا راته ډکه. چیټۍ کې لیکلي دي چې ته خپل تعلیم او پیشا دا ولیکه چې تا ته څه ملوش. نو دا ټول لګیا دي، دا پرچې ګرځئ چې دا لا څه شان دی. مال یې راوړه پټواري، نو پټواري چې ما فارم وکتو نو مال تا ته پته نشته. ویل جي ما ته پته وه خو هغسې هغه خانه پوري مې کوله. ما په دې لاره یې وړه چې دا په کومې دې راوړي، په دې لاره. او زما د علاقه کې نور مولیانو لم ورنه کړي. ویل جي دې پسې خو ډېرې فایدې را روانې دي. مال ما ته پته ده د دوی هغه د سود د زکات فایده، دا د سود د زکات پیسې دي. مونږ پسې په جوماتونو کې ګرځئ، دا مونږ له غوندې پاک پاتیو. مولا چرته یو پاټای نه بلې پاټای ته تلو، پیر ورته خط راولېږلو، ویل پاک ہو کے پلیتوں میں مل گیا. نو اوس پرچې ورپسې ګرځئ چې تاسو ته به ګرانټ ملاویږي او وظیفه به ملاویږي او دا به کېږي او دا به کېږي او کېږي به اسم نه. دا مې واورئ. مونږ په قیمت
د سرکار تنخوا غستو ته تیار نه یو. زمونږ سر چې تر څو قلم نه وي د دې سر आवाज بدای او تر هغې به په آرام نه کینو چې د پاکستان قانون هم قرآن کړی. دا مې واورئ زمونږ سټارونه په اوږه چې کوم لګېدلي دي دا به لګېدلي وي او د دوی سټارونه کوزېده څه کوي جنازې به یې کوکخې. تاسو وګورئ بجلیګر ملا 38 کاله وشو په اسمان ته ختو یم د پاکستان حکمرانان ولیده او په راپرېوتو یم ولیده د دوی ډنډورې یم ولیدې او د دوی د ښځو ویرونه یم ولیده د ټولو جنازې مې وکړې. انشاءالله العزیز نورې بم ډېرې کوم. ملا زر مریم نه تاسو پوه شوئ. نو عرض مې دا چې زمونږ ټول دوړ دوپ هغه به دې دپاره وي چې د دې ملک قانون قرآن شي. هغه ورځ چا راته وویل وی مولانا صاحب مفتی محمود صاحب خو هم داسې خلقو سره ملګری و چې هغې نه د شریعت توقع نه شوه کېدی. فلرحمان هم داسې خلقو سره ملګری دی. ما ورته ویل د مفتی محمود نیت هم صفا و چې چاته نیت صفا و د هغه نیت ورته کوټه او ټول خدای ووال که وی نه وال وی وال که نه په تختو شرمول. چا چې مفتی محمود ته سپک کتلي هغوی خدای سپک او ورک کړه. هغوی خدای داسې وشرمول چې ډری ورپسې خلک داسې د هغه زوی ته چې چا سپک وکتل اب سپک او ورک. زما عزیزانو عرض دا و چې د ملک بقا او سالمیت د ملک په قانون کې ده چې تر څو پورې د دې ملک قانون یو شوی نه. که تاسو وایئ چې دلته شیعګان وایي چې فقه جعفریه شیعګان خو په کابل کې مو چې حکومت ټیټو قانون ټیټو دی هلته چون کولی شو. خو تاسو یی هغه څلورو جړاګانو هغې وي چې دا ټول خلک شوکې کوي دا مونږ څه بلاوالي. راځئ بار سړک ته وتي دي او درې په جوارو کې پټ شوي دي او یو درولی دی چې که څوک راغی ته لاس ور واچوه مونږ به رامنډه کړو او بیا شو کوو. نو لکه بله ورځ دلته یو ما ته راغی وی زه توبه وباسم. مال ولې وی چې ډي سي نیولی هم په جیل کې هم او توبه کومه سرم کلوم او دا ډي سي خو ویل ډېر روان دی دلته نه یې چېرته نیولي خبر نه یم. اندازه کوه جګړه ده خروالا سره. اجرا ورته وایي چې کاکا څه دي که ګټلي راکړه مونږ له. ویل ولې؟ ویل مونږ غلی یو لار شو کوو. خروالا سره لخته وویل لار شو کې خو چې یو کړه کې تیویست دی هغه نورو جړاګانو ته یې اواز کړی وی خورې راوځئ. ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو. تاسو یې پېژندلي په وړو کې مالګه راپاسي او هغه تا ته وایي چې زه څه وایم هغه به ته منې. قانون به د هغه چا په ملک کې چې د چا اکثریت. تاسو وګورئ په ټول پاکستان کې اهل سنت والجماعت فقه حنفی دا څومره بریلیان چې دي په پاکستان کې دوم د فقه حنفي قایل. ما په خبره پوهېږئ اوس پکې لیکلي دي خو چې هغه وایي. نو زما عرض دا و چې قانون فقه حنفي وایي داس قانون به بل نه. زما عزیزانو خبره مې کوله ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه چې د ړومبي سړي چې په دې مار ورغورځولی دی دا به تاوان ورکوي. امام ابو حنیفه ته راله وی صاحب دا کیس دی او ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه. امام ابو حنیفه وی چې الله دې په ابن ابي لیلا رحم وکړي ډېره احفشه غلطي په دې مسله کې کړې ډېره احفشه. ولې دې خوا وګورئ دا ړومبی سړی دی چې په ده مار راوختو د ځان نه وغورځولو په دې دویم یې ور واچولو
نو دا دویمې وچیچلو که بچ شو چې دا بچ شو نو دا ړومبی سړی خلاص شو ټیک شو د دویم چې په دې دریم ور واچولو درېمې وچیچلو که بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو د دریم چې په دې څلورم ور واچولو دکې اوس خبره ده چې دا څلورم سړی دا فوراً وچیچلو که لږ ساعت پسې وچیچلو امام ابو حنیفه فرمایل چې که دا سړی فوراً چیچلی خو دا دریم سړی به تاوان ورکوي او که لږ ساعت پسې چیچلی نو دا دریم هم خلاص شو دی د خپلې سستۍ د وجې وچیچلو ده ولې ځان نه ټیله کول دا عقل د امام ابو حنیفه تاسو خیال راغی نو د امام ابو حنیفه عمره شان داغه عمره علم داغه عمره فهم داغه عمره ذکاوت دا په امت مسلمه کې به تر قیامته پورې پیدا نشي زما عزیزانو عرض داو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې څو ورځې کم شپږ میاشتې په غار حرا کې تېرې هلته جبریل راغی قرآن آیاتونه یې راوړه سردار ورته وایي ما نه بقارئ دا زه نشم لوست بیا ورته وایي اقرا ما نه بقارئ حتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینې سره ولګولو دا الله د طرف نه چې څومره انوار او تجلیات راوړي وغه د پسینه کې ډک کړ استعداد د لستوی پکې پیدا کو بیا ورته وی اقرا بسم ربک الذی خلق داول رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق دا وخت طبیعت بشری دا ده چې په یک سوای کې د خپل نوع نه سوا یو بل نوع څوک وګوري هیبت ته پیراشي د باندې هیبت راغی او غر نه راکوشو کور ته راغی بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تپوس کوي یا رسول الله خیر شه او ورته وی زملولی ما په کپړو کې تاو کوي سړه نوی نیولې ما اے بی بی اسنه چې زه چرته وفات شما بی بی خدیجه دغه وخت کې مسلمانم نه وه ورته وایه محمده چې زړه ګبراو نه کوي تا د هرې ادا نه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار ښځه ده داسې خبرې ورته وکړي چې پیغمبر نه ټول تکاوت او تبا الگ ما ته په دې فخر دی چې د دیوبندیانو جلسو کې زرګونه خلق خوار او غریب وي ما ته په دې فخر دی او داسې فخر دی راته لکه ابو سفیان نه تپوسو کو قیصر روم چې ستاسو په دې ملک دا پیغمبر چې پیدا شوی دی څنګه سړی دی وی صاحب دا صفت ته پکې دا صفت ته قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي وی جی مرګري ټول خوار او غریب اوږي تږي نهر قیصر روم ورته وی ابو سفیان ته چې مخکې مزه داغه د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان لوی دلیل د پیغمبرۍ دا دی ځکه چې د پیغمبر مرګري عمرا او سلاطین نه د پیغمبرۍ دلیل دا دی چې مرګري اوږي تږي نهر او خران نو عزیزانو ماته په دې فخر دی چې زمونږ په جلسو کې کل هم غریبان مسکینان معتبران خو دغه شپې وی سی آر ته ناستي د ټي وي ډرامو ته ناستي کنه جی کلبونو کې ناستي تاشونه کوي پچیسیانې کوي کرمبوډونه کوي څه کوي چې د پیغمبر جلسو پسې ګرځي او بیا پکې درایم نه په ځمکه ناستي نو خدای دې دا سعادت تاسو ته نصیب کړي زما عزیزانو
ما دا کمی جملے چې تاسو په مخ کې ویلې الله فرمایي چې تاسو ته راغې یو نور او یو کتاب. عزیزانو دلته د نور نه علما لیکي چې ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد. راغې تاسو ته یو نور یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او کتاب نه مراد دلته قرآن کریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت په مکه کې 40 کاله ژوند په مکه کې 40 کالو نه سلګي ورځې مخکې غار حرا ته شپږ میاشتې د الله په ذکر فکر کې مشغولېدل، او بیا الته د جبريل علیه السلام راتلل او قرآن کریم راوړل. پیغمبر ته ویل اقرا باسم ربک الذی خلق، او ورته وایي ما نه بقارئ، دا زه نشم لوستی ځکه زه پړه ونه. علما لیکي چې دلته هیڅ پیغمبر ته الله پاک د انسان نه د سبق ویلو اجازت نه ورکړي. ما په خبرو پوهېږئ؟ دې کې راز پکې داو چې که پیغمبر د انسان نه سبق ووي نو دا پیغمبر به سبا د خلقو مخ کې راپاسي چې خدای داسې ویلي دي، نو خلق به ووایي چې نه دا ته چې څه وایې دا خو د خدای کلام نه دی، دا خو تا پلاني استاذ نه زده کړی دی. خیال م راغلی؟ دې ګیلې ورکولو دپاره الله پاک پیغمبر ته د انسان نه د سبق ویلو ضرورت به نه پرېښود چې دا ګیلم سبا ونه کي دوی چې یا الله مونږ دا خیال کړی چې دا کلام چې دا دی وایي کېدی شي دا فلاني استاذ نه زده کړي. نه، د پیغمبر استازي به برای راست د اسمان نه کېده، یا به د الهام په وجه، یا د القا په وجه، یا د جبریل په وجه، یا د خوب په وجه. ځکه چې د پیغمبر خوب دا هم وحی وي، القا هم وحی وي، الهام هم وحی